ان تاسې هم خو ستاسې ترمنځ ښکلی سمندر پروت دی، اوس یې نه احساسوئ. راتلونکي کې به یې احساس کړئ. خدای دې خیر کړي. موږ ته دا مه وایه چې موږ به څه احساس کړو. موږ هڅه کوو چې ستونزه حل کړو. موږ ته دا مه وایه چې موږ به څه احساس کړو. زه یې تاسې ته نه وایم، زه د هغه مرستیال ولسمشر پوښتنه ځوابوم. دا په یاد ساته، ته په داسې موقف کې نه یې چې موږ ته ووایې چې څه به احساس کړو. ته په ښه دریځ کې نه یې. تاسې اوس دستي هېڅ کارت نه لرئ. زه هېڅ کارت نه لوبوم. اوس دستي نه. هو، تاسې کارتونه لوبوئ. تاسې د میلیونونو انسانانو په ژوند قمار وهئ. له درېیمې نړیوالې جګړې سره لوبېږئ. تاسې د درېیمې نړیوالې جګړې قمار وهئ. آیا د دې ټولې ناستې پر مهال ما ان یو ځل هم ویلي چې مننه؟ ډېر ځله. تاسې فکر کوئ چې که د جګړې په تړاو په لوړ غږ وغږیږئ نو کولی شئ؟ دی په جګ غږ نه غږیږي. دی په لوړ غږ نه غږیږي. کولی شم ځواب ووایم؟ نه، تاسې ډېرې خبرې کړي. ستا هېواد په ستونزه کې ګیر دی. زه پوه یم. تاسې یې نه شئ ګټلی. تاسې زموږ له برکته ډېر چانس لرئ چې رامخته شئ. ښاغلی ولسمشر، موږ په خپل هېواد کې پاتې کیږو. د دې جګړې له هماغه پیله ډېر پیاوړي یو. موږ یوازې وو. که زموږ پوځي تجهیزات در سره نه وای، دا جګړه به په 2 اونیو کې پای ته رسېدلې وای. په 3 ورځو